باندې دو نو چې کله قوم سره مخخه کوله نو د هغې سرګنۍ ورته ډېره تسلي ورکوله چې اے حارث بن عبدالمطلب بابا ته زمونږ سلام وایا او بعد د سلام ورته فرمایا چې عبدالله صاحب د پاره یو خاص باغ وقف کړو پاغي کی دفن کړلو سرنګ چې ستا بچې نیز بینو نونګه پدا سے ناز داغي اخیری مراحل سرته ورسول کله چې ورور را رواني دلو ضرور قبر تراغه ادري دلو ورته وی اے د دادا زویا اے زما دګران مور زویا و پما ګران اوروران زب می پلار تسنگ تسلی ورکوما پاجیب سفر باندې راغلی او پاجیب سفر باندې لاړلی تو خراغله وی شام تا خود شام نزان سره مال او متا راوړلا ورور که زما پلار ته پتوي چې تب د خپل پلار نه په غیب کې مخخه اخلي نو اے ورور ته به کلم را پر خودل نوې علماء فرمایي چې حارث بن عبدالمطلب په جړا شو او د ډیر حالات بدلیدونه قبر ته سر ولګولو عبدالله صاحب ته وی ایرورا زما دې پرب د کعبه قسم وی چې زما د پلار زړه خو پدې ده چې زما بچي براشي ورور زد استاد خلی کما خبر ورته نشر کما هغه ور باندې راټول شو چت کو رازا په دې سفر باندې خټوله دنیا روانه ده تاسو خو د ډېر لوی خاندان سره تعلق دی هغه تسلی ورکړاو د دې چې کوم اس د قافلې پاتیو ورته وې اے حارثا دا د عبد الله صاحب اس ده او دویمه خبره دا چې دا عبد الله صاحب اثر مونږه درې اسونه نور درکو دا بمبوز او ورته وی دا سوجدا ورته وی وجدا دا چې عبد الله صاحب په ما باندې د یو اس قرض لرلو هغه به کله کله راغی یو خبره به کوله سرګنۍ ورته وی چې د یو اس خو میتا سره قیمت ته حکومت پیسې ملاو شي دا دو اسونه بم درنه نور په پیسو باندې اخلما حارث ورته وی ډیره خدا قیمت وای دی ورته په جړا شو وی والله العظیم ک عبد الله صاحب زمن بچو باندې لاس کی خودلې نو موږ بداغه بچی منی کړه نوې عبد الله والله کده دی پشان دی ظلم نور پیدا شي 25 کله نه کی سلریش کله نه کی وعده کړه دے 25 کله نه کی وفات شو حارث را روان دے مکی مکرمی تراغ عبد المطلب سے مخ تلاد چاور چویل اے بابا اے قوم د سر قریشو اے سردار د قریشو ستا بچی را روان دی درې اسنم ورسره را روان دی داغی خیلدار آگئی چې عبداللہ صاحب جوړ شوه دی مخیط عبدالمطلب صاحب را گئے حارث توی اے بچوڑیا دا عبداللہ صاحب استشرا روان دی و بچی ازما بچے دی سکڑلو اغی پلاس راتاو کو ورتوی بابا جانا زچیزو بیت اللہ تا مکی مکرمی تا بیت اللہ تا بدی بوزما او بابا دخپل روٹو الحال بدر تا بیان کمان عبدالمطلب سے بیت اللہ تیرا ہوستو دا بیت اللہ شریف دروازی سر ادرولو ورتوی بابا جانا دا زمزم ابوس کا
عید زمزم ابوس کلی بے ورتو فرمائل پکملار باندی چستانی کلاڑلو پکم سفر باندے چستانی کتلے دے وہ بابا جانا پاغ سفر دی بچے مروان شلو پلاروزی غاڑا ورکڑلان پا بیت اللہ کی پچغ چغ باندی اجڑلو ولید ابن مغیرہ ورطراغے ورطوی اے کاکا جانا اے زمونگتران پتا باندی دا سی غم راغے چی دا کو غرونو باندیا چولے شوے غرونو باورلاندی پاتی شوے نوے اے کاکا جان کاش دا غم در سر منگا پزان باندی بار کڑے وے ورید ورطوی اے زماگران کاکا جانا عبداللہ سے بلاد دی پدی خبر کی دی چی ما شمان دا بی بی امینی کور تلاد مورد جنابی محمد رسول اللہ کور کی تشریف فرمادا دشپی خوب اولی دلو خوب چاہتا بیانینا یو عجیب خوب اولی دلو خوب چاہتا بیانینا ناگہان ورطان دبار نہ خبر راغے چپا عبد المطلب سے باندی ستیر راغ للان او د بیت اللہ پا دروازہ کی پروتے پسو کسانو باندی برنی ولے کور تیرا وستلو عبد المطلب سے چکور تیرا وستو خلق تی نچار چاپے روالار دی بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہا دننا کوٹا کی پجڑاشوا چاور تولی اے بی بی امینی ولی جاری ورتوی واللہ العظیم چی اسمد خاون راغے او زما خاون ورباند رانغے معلومی کی دا چی زما خاون پا ابدی سفر زمان جدا شلو ام ایمن ورتوی اے بی بی امینی جالمان پام کا وچ سوچ دی خراب نشی ستا دا سے خسر دے ستا بڑے عزت کی ستا بڑے احترام ساتھی بی بی امینہ ورطا پجڑا شلا ورطوید جہان تمام خلق یو طرف تکا او جناب عبداللہ سے بل طرف تکا کزد صبر خبر کوما نظما خاون کی دمر صبرو کی جہان کی بلدہ سے صابر سڑے گورمنا کد حسن او د جمال خبر آدان زما دی پر رب د بیت اللہ قسم ہوئی چه زما د خاون پشانتے بل حسین او جمیل سڑے پزمک نشت دے جاڑم باولینا ام ایمن ورسر کوٹا کی ناستا دا عبد المطلب سے بہوش کے راغے چاور تلاس کی اوبنی اولی دی ورتوی اوبوال اس کا و بابا جانا ستاہو حالیو شان دے لیکن بی بی امینہ کپرے و تلا دا خدا سے بزرگ لوی خاندان دے چداغی قرار دل بگران کا و عبد المطلب صاحب منگ سراغی کوٹے تلارشا او بی بی امینی تا تسلی ورکا عبد المطلب سے ہوش کی راغ بی بی امینہ پکوٹ کی ناستا دا چار چاپے رزنان ورطناسی دی او د بی بی امینی دسترگن اخ کے روانی دی عبد المطلب صاحبا پا یو درشل او بلباندی لاس کی خودلو او آواز کی اے زماد گران بچٹ برا اے دا عبداللہ بی بی اے بی بی امینی مات اگورا بی بی امینی چورتا مخراوارولو عبد المطلب سے پا دروازہ کرا پریوتلو ورطوی اے بی بی امینی کزما ٹول بچی مڑوے دمرا درد برا ترسے دلے نوے کم درچ دا عبداللہ پا مرگ راتا اور رسیدلو بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہ تے تسلی ورکڑا دوارا کینا سل ورطوی بچائی ستا دیر لوی خاندان دے ستا دیر لوی قام قبیلہ دا او بچائی گورے دیر دا تحمل او دا صبر او دا برداشت وقت بتیرے اور تی بابا جانا ما پر رب باندے
اعتماد دے ما با اللہ رب العالمین ساتھی. عبدالمطلب سے ورته ډېره تسلی ورکړه چې کله راوتلو بابا لکینه خبر درته وکم بچي وایا څه خبره ده؟ بابا ما خو بیګا یو خوب لیدلو او هغه خوب ما سار نه بیانولو ما چې حارث راشي ستا بچي راشي وی خوب دې څه لیدلو بچي جانې وی خوب مې دا لیدلو بابا چې زما د پلار کرا زما د پلار په کور کې زما خاون پروت او زما خاون چې کلا حرکت کرا ما ته وی چې اے بی بی امینی خیال کوا چې امانت در نه ضایع نشي پزان خیال کوا زه په ابدي سفر باندې روان ما او تا سره ډېر لوی امانت ته ډېر خیال کوا چې دا امانت در نه ضایع نشي. ما ورته ویل اے خاوند امانت څه دی ما ته اشاره وکړله وی ناګهانه زما د خولې نه یو رڼا اسمان طرف ته لاړه اے بابا جانا مشرق او مغرب او شمال او جنوبی چار چاپیره رڼا کړله ما ته اے بی بی امینی وورا تا سره داسې زیب او زینت ته چې دا د تمامو انسانانو نه افضل انسان دی د تمامو کائناتو نه افضل انسان دی د فرشتو نه افضل دی او زما داسې بچې در سره امانت ته چې د دې په وجه باندې با د دنیا ټولې تیاری د شرک دا پرانا باندې الله بدلی کی بس وې داسې خوب ملي غلې خود خوب یا نه خو عجیب و نه وی عبدالمطلب سے ورته وی بچي مبارک تشا دا خوب زه تقریبا شپږ میاشتې کیږي یا څلور میاشتې کیږي چې دا خوب زه بار بار ګورم خو زه په بل انداز کې ګورم بچي ډېر عظیم شخصیت را روان دی ډېر لوی شخصیت را روان دی. عزیزانو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک چې کېدلو ما نور واقعا بیان کړی دا ما ویلو چې ان شاء الله کال په کال باندې با هغه واقعات بیانو چې کوم ځای کې پاتې شوي مختصر سحر ټیم صبح صادق راختو والاو بی بی امینہ رضی الله تعالی عنها سره ام یمن او صوبیا دا دواړه موجودی وي. بی بی امینہ ورته وی چې اے ام ایمن مال تکلیف ده زه داسې محسوسوم چې مال خوب راځي او داسې پریشان غونده کې همم نو که ستاسې خوښه وي زه به آرام وکم کوټه به بنده کم. ام ایمن اوی چې مونږه بی بی امینی داسې را روان کړو لکه یو سړی چې معزز ملمه رخصتوي. الله اکبر. حضرت ابن سعد رضی اللہ عنہ فرمائی چې د حضور پاک ولادت با سعادت دا د نور ماشومانو په شان ته نه ده شوی لوی صحابي دی د دسا ولادت د عام ماشومانو په شان ته نه ده شوی. ام ایمن وی موږ را اوتلو صوبیه وی زم را اوتلم دروازه بند شو دروازه چې بند شو مونږ شپه کې سوچ کولو چې یاره بی بی امینی تکلیف او مونږ ته دروازه بند کړه. ام ایمن وی زه نیمه شپه وا بهر را اوتلم ما د دې دروازې ته غوږ کېښودو د دننه کوټه کې ما داسې د زنانو خبرې واورېدلې وی ما خیال دا راغی چې د ابو طالب ښځه دننه تلې ده یا به د حارث ټبر دننه تلې دا مشرانې زنانه دي خبرې به کوي د بیماری حالات ته زه واپس رالم او بیا مې زړه ان صبر ونکو بیا څه ټیم را ووتلم چې یاره کور کې څه پته لګي نه نو ډایرکټ د حارث کوټې ته لاړم دروازه مې وټکوله د حارث ټبر راغی ما نه تپوس کوي اے ام ایمن څنګه ناستئ دروازې خوله کې ولاړئ کله کینی کله پاسي ورته وی ته کوټه کې ناستئ او د بی بی امینی په کوټه کې خبرې دي د حارث ټبر ورته په ژړا شو ورته وی اے ام ایمن زما دریم ځل دی چې کوټې ته رالم او زه کوټې ته ودرېږم
په کوټه کې اوازونه دي، مزیدار خبرې دي. او وی زما زړه صبر اونکو نو وی زلاړم د کوټو کې دي، دروازو کې دي، چودونو کې مې ولیدل په دې کوټه کې څلور زنانه ناستې دي او په منځ کې بیبي امینه په آرام خوب اوده ده. سیوا الله اکبر. بیبي امینه اوده ده بالکل. بیبي امینه په ځان باندې صادر راچولې او دا څلور وړه زنانه لګې دي یو بل سره خبرې کوي. بیبي امینه قرار پرته ده. زه په منډه رالم. ام امنو په منډه رالم چې دا څه وجه ده، دا زنانه څوک دي؟ دروازه بنده ده. وی د خدای قدرت په ما باندې خوب غلبه شو، زم لاړم واپس وده شوم. سحر ټیم دی، صبح صادق را اختلو، زبهر عالم د بیبي امینی دروازه می اٹکولا. بیبي امینه راته وی دروازه کولو دا دنن راشا. وی ما چې ولیدلو یو طرف ته صوبیه لګې د کار بل طرف ته زه ودرېدلم او بیبي امینه اسمان طرف ته ګوري. زه حیرانه شوم چې زما د ورندار خو د اولاد کیسو ماشوم نشته دی. زما ورندار حیرانه ناسته ده. ورته وی ای ام ایمنه زم حیرانه یم چې کله زما ماشوم پیدا شو نو زما ماشوم د دنیا په لباس باندې الله رب العالمین پټ راولېږلو. ما ولیدله څلور زنانه یو طرف ته، یو زنانه بل طرف ته، بل طرف ته. د څلورو زنانو په منځ کې زما ماشوم پیدا شو. یوې نه مې تپوس کو ته څوک راته وی زما نامه د بیبي آسیه. بل نه مې تپوس کو ستا څه نامه ده؟ وی راته او فرمایل زما نامه د مریم د عیسی علیه السلام مور ما. بل نه مې تپوس کو ستا څه نامه ده؟ هغه ویل زما نامه حوا رضی الله تعالی عنها ده. حوا رضی الله تعالی عنها. وی ما د دې زنانو سره خبرې کولې. وی ناګهانه وی ما ته وی چې یو عظیم شخصیت را روان دی. وی ما د هغوی سره خبرې کولې چې ناګهانه الله رب العالمین زما غېږې ته یو عالیشان رڼا د اسمان نه راښکته کړله او زما دا کوټه ټوله مکمله منوره شوه، رڼا شوه، خوشحالي شوه. ما ته هغوی ویل مبارک دې شه، بچی دې پیدا شو. ټول وی الحمدلله. رحمتا للعالمین راغې، فخر موجودات راغې، سرور کائنات راغې، سردار دو عالم راغې. بیبي امینه وی یو دم را باندې بیبي حوا را پاسېدله او زه په دواړه تندي باندې او په دواړه مخونو باندې ښکل کړم او بیا راته وی چې مبارک دې شه. هغه امام الانبیا راغې، هغه پیغمبر راغې چې آدم علیه السلام د ده په وسیله دعا وکړه، الله دعا قبول کړه او الله رب العالمین د موسی علیه السلام قوم ته نجات ورکو. دا برکت د جناب رسول الله، دا د دې پیغمبر برکت دی، دا د دې پیغمبر شان دی. ستا غېږې ته لوی شخصیت راغی. وی زه حیرانه شوم. دا څلور واړه زنانه موږ ناست یو چې ناګهانه یو ښکلی صورت والا زنانه په شکل باندې راغله او زما د غېږې نه ماشوم اوچت کو. وایي چې کله زما ماشوم روان شو اسمان طرف ته نو زما د بچي نه وړاندې رڼا روانه وه. ای ام ایمن ما په سترګو باندې لیدله. داسې ټیم راغی چې زما د سترګو نه زما بچی بهر شلو. ام ایمن سره دا خبرې کوي چې ناګهانه غېږ د بیبي امینه دوباره ډکه شوله او جناب رسول الله دوباره راغی. ټول وایي صلی الله علیه وسلم. بیبي امینه د حضور علیه السلام مبارک لیدو سره فوراً هغې غېږې ته رانږدې کو. وی حضور پاک صلی الله علیه وسلم د خپل مور غېږې ته چې ورسېدلو نو د مور د غېږې نه بیا ځان جدا کو او ځمکې ته تندی مبارک ورسولو. دې باندې تفسیر سیرت رحمت للعالمین لیکلي. وی حضور پاک د غېږې مبارکې نه ښکته شو او سر په سجده باندې ولګولو او دا الفاظ ویلي اللهم اغفر لامتی امتی
اللهم اغفر لامتی امتی. بی بی امینہ وی دا څنګه الفاظ دي چې زمون خاندان نو اوریدلی. ام ایمن پمنډلار خپل عبد المطلب صاحب ته وی مبارک دیشا عبداللہ سے بدل پیداش بدیل اللہ در نصیب کو دا سے بچے دے. صوبیہ پمنڈ باندے لار پمنڈ باندی وطلا دا ابی لہب دروازے اٹھکولا. ابی لہب انتظار کے ناس دے. ابی لہب تو اے ابی لہب مبارک دیشا ورار دی پیدا شو. ابی لہب ورتا آواز کو زتما پدی زیری کی آزاد اکڑلی. صوبیہ دا ابی لہب وین زوا. ابی لہب ورتا وی زما دروارو زیرے دی روڑو ما آزاد اکڑے زا ستاد پارا آزادی کے زیرے لوئی. یو وقت مثال په طور باندے لکنن وقت کی چی چاہتا 3 لاکھ روپے قیمت ورکی زیرے دا سلوی زیرے ورکو دا دیر خوشحالی نوی زما آزاد اکڑے. او صوبیہ دمرا خدمتگار او شریف زنانوا. دا صوبیہ دا نبی علیہ السلام رضائی مورم دا گورے. دا نبی علیہ السلام درے مہندی دی خواہ سو مہندی دی دا سسوگوئی دا حضوری پاک سو مہندی دی درے مہندی. یو صوبیہ دا رضائی مور دا. دویمہ بی بی حلیمہ سعدیہ دا رضائی مور دا. او خپل موری بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہ دا. صوبیہ دا یاد ساتھی صوبی دا نبی علیہ السلام تم سینہ مبارک ورکڑے وا او حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ تے ورکڑے وا. نو دا حمزہ رضی اللہ عنہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا چی دوڑا ورونہ دی رضائی. نو دا پدی وجبانی کنے حمزہ سے بھی ترے او نبی پاک ورارہ دے لیکن دا دوڑا رضائی رونہ دی دے دوڑو بے شریکہ باندے صوبی سینہ رو دلے وا. نو دا نبی علیہ السلام درے مہندی دی. یو صوبیہ او بلا حلیمہ سعدیہ او بلا بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہما. عزیزانو دے چکل سینہ اورو دلا وہی بی بی صوبیہ فرمائی کہ ما کل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سینی ترانیز دیکھو اغزما سینہ وانا غستا. بیا بی بی امینی فوراً غیگی تا اوچت کو کہ غیگی تا اوچت کو بی بی امینی سینہ واغستلا او معصوم بالکل قرار شو. او دا نبی علیہ السلام عادت طیبہ مبارک داو کہ دا پا معصومتوب کی دا جڑان نہ دا کڑے پشان دا عام معصومانو. او چکلب بی بی امینہ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ او دشولا سبم لاستا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا پاربا جبرائیل علیہ السلام اللہ راولے گلو. اے جبرائیل امین الارشان بی بی امینہ پا خوبو دشولا زما جانان پکٹ کی پروتے زانگو کی پروتے. اے جبرائیل امین الارشا او زما د جانان سر لوبی کوان. سیرت رحمت للعالمین لکلی دی وی جبرائیل علیہ السلام براغ حضور علیہ السلام بے مشغلولو. بی بی امینہ وی زی اٹھیم کرا پاسی دلما زما بچے پکٹ کی نو ما او حیران شما چی زما بچے سشلو. بی بی امینہ فرمائی وی زما کوٹا کی زما بچے چاپغی کنی ولے دے. ما ورتا آواز کو تسوگی چی کوٹا کی زما بچے غی کنی ولے دے. وی ما تدری الفاظ ویل یو لفظ دا دے چیز خادم دا جنابی محمد الرسول اللہ ایمان. دویم آواز داو کو زمشغل کون کے دا جنابی رسول اللہ ایمان. وی دریم آواز داو کو زملک ایمان اللہ رب العالمین دا ترالی گلی ایمان. تولو اے سبحان اللہ. استاد کلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معشومتوب ادا سے نو برے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ خبر تمنس کی بلکو دا مکی مکرمی تعمیر کی گی دا بیت اللہ شریف دیوال غرزی دلے دیوال جوڑی گی وکال عمر دے نبی علیہ السلام دے وکال عمر دے. اصلا خبر پکراغ دا حیاء پوری بعضی خلق دیر سادگان دی پیغمبر علیہ السلام زمان پشانتی ہو وہ دا خدای بندگانو لگی احتیاط کوئی
دا دومره خلو باندې وړې وړې خبرې پکار دي، غټو خبرو ته مه دانګئ. عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي نوجوانان راغلل، اعلان وشو چې تکړه تکړه ځوانانی هغوی دې راشي، سبا د بیت الله شریف دیوال جوړیږي او د دیوال دپاره به نامدار کاڼي راوړو، غټ غټ کاڼي به راوړو، څلور قنجه کاڼي به راوړو چې څلور ګوټه لري او بالکل په تول او ناپ برابري. وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی الکان لاړل ځوانان د 25 کالو د 13 کالو ځوانان لاړل کاڼي را برابرۍ، دو کسانو یو کاڼی رانیولې. عباس صاحب وایي ما کتل چې یو ماشوم دی یو کاڼی رانیولی دی او را روان دی، زه حیران شوم چې دا به څوک دي، دا غټ کاڼی یو ماشوم رانیولی. وایي زه په منډه باندې لاړم، وای چې کله راتاوېدلما د دې راته شا شوله، ګوټ پیر کې دې راتاو شو، زه ورپسې شاته را روان وما. وای چې کله را ورسېدلما نو په تندي مبارک باندې خوله راغلې وه. ما ورته آواز وکړو ای ماشومه تا خو په ځان باندې ډېر لوی بار اغستی دی. وای ما ته وکتل چې ای کاکا جانا که په دې باندې لس کاڼي نورم کېدما انشاء الله زه وړلی شما. وایي زه حیران شوما، وایي ما ورته ولیدل ای وراره جانه کاڼی وغورځوه هسې نه چې څوک دې د نظر لاندې کي. وایي ما ته وایي چې ای کاکا جانا ما په ځان باندې دم ابراهیمي لوستلی دی، الله رب العالمین با ما د بد نظر نه محفوظ ساتي. عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ما تی نکانے اونیولو، احتیاطاً می ور باندې لاس کی خودلو چې خلقو ته اخیما چې آواز زما وراره نه دی زم ور سره ایما. وای ناګهان ابي جهل आवाज وکړو، ابي جهل د په شان ته عمر کې تقریبا برابر دی. وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویل چې اے محمد ابن عبد الله، دا خلا د پیغمبري خبرې نه، دا خو د ماشومتوب خبرې دي. اے محمد ابن عبدالله یو درخواست دی. وایي څه درخواست دی؟ وایي چې کله د چا کار وي نو زه ته به یو شان ملګري یو، دواړه به یو شان ملګري. ته خو ډېر تکړه یې، د څلورو ځوانانو کار دا ستا په شان دی او زما په شان دی، که سل ماشومان راجمع شي او به هم نه خوځي او تا کاڼی رانیولی. عباس صاحب ورته وایي بچیه بیا داسې کار مه کوه، خلق به دې نظر کې والي. عبدالله صاحب خدا سے سړی تیر شوی چې د هغې په ځوانۍ باندې خلقو فخر کولو او بچی ته د هغه بچی خو ګورې ته داسې نسبیني چې موږ به داسې بچی بل پیدا نه کړو. عباس صاحب وایي یو ځل یې داسې چلو شو چې ماشومان لوبې کولې. وایي زه راغلم دا خو د ځوانۍ خبره وه ښه، و کلنۍ کې دومره طاقت الله ورکړی. تا ته وایم دا د جومات لس خښتې دی هغلته یو څه قسم دی که یو څه درې مزدوران به ورته نیسي. نبی پاک صلی الله علیہ وسلم ته الله ډېر لوی شان ورکړی، لوی مقام الله ورکړی. عباس صاحب یو ځلې ماشومانو کې لوبې کولې، خو د عامو ماشومانو په شان ته لوبې نه دي کړي. ګورئ نبی پاک صلی الله علیہ وسلم جنکو سره لوبې نه دي کړي، لکه دا واړه ماشومان د جنکو سره لوبې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنکو سره لوبې نه دي کړي. دا د هغې څه عجیبه صفات دي. ما مرګرو تر مال ان شاء الله را رواني جمعه کې به خبره مختصر او چې ته مختصر کیږي. د حضور علیه السلام د عشق باغ ته چې سړی ورته نه نشي، یو ملغلره چې کتاب کې ګوري هغه به پاتې کیږي، سړي په زړه باندې یو غونډۍ پاتې کیږي. اوس کومه خبره پرېږدم، د عباس رضی الله عنه مبارک او ماشومانو لوبې کولې، دیم لګیو لوبې کولې. وایي زه ورته شاشانه راغلما، ما ته زما وراره ډېر ګران دی. ابي لهب راته وی ایرورا محمد ابن عبدالله متنګوا پرېږده چې لوبې کوي الکانو سره. وایي زه په منډه رال، د دې عمر تقریبا د 2 کالو منځ کې دی. ما علم ونیوله د ماشومانو کله کله سړی لنګو پرتوګ نیسي لاندې راکاږي، تر ورسره مینه کوي. دا عام دستور دی عربو کې، د ډېر عمره پورې چا به لنګ د ځان نه ماشوم نه والو چې تر څو به د 15 کالو نه و. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا پنډۍ مبارکې چا نه وی لیدلې، هېڅ چا هم نه وی لیدلې. عباس صاحب وایي ما ویل چې ورېږه ماشومانو سره لوبې کوي، راشه غېږ کې بیا موالې ځان ته به رانږدې کړي.
وای ز پمنډ باندې را لما وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام لن مبارک ته ملاس واچولو وای د حضور علیه الصلاۃ والسلام لن مبارک کله چې ما اونی ولا نو ماته او فرمایل اے کاکا جانا زمالنګ پورې ملګیگا وای پسمک باندې کی ناسلو خپېزان تر اغونډ کړلې اے کاکا جانا زما د دې زینو دیدنا په ارچا باندې الله حرام کړی دی وای زور ترانی دې شم چې اے ورار جانا زما ورور استاپلار ډېر زیات مینا ور سرا او بچی نندا پوګشا کور لدی پوګ باندې وړما وای چې کلمه پوګ باندې کینولو وای ما ورته په دې خپل مبارک باندې لاس وهلو وای ما ته وای کاکا خپکیګم ما خپل کوټه تبوزا چې ستاده شک د من اوزي وای ما کوټه ته دن نکړلو وای ما ته ویل اے کاکا جانا الله د دې لنګ نه لاندې ماتا او یا پردي برابرۍ کړې دي او یا پردو کې زما بدن الله پټ کړی دی کاکا په یو لنګ خو نه دی دا خو ظاهري لنګ دی چې ما د ځان نه تاو کړی ستا کم سوچ دی زما لنګ دا خو ظاهري لنګ دی خلقو تخکاری وای چې ما ولیدل والله العظیم زما درواره په بدن باندې او یا داسې پردی پرتی وي چې بالکل زما ذهن نه برداشت کولی عباس رضی اللہ عنہ فرمائی د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارک به فرمایل وای زما وراره پشان د جهان د نورو ماشومانو نه دی ګوري غرض مې داو چې صوبیه ورته وای چې ماته سینې تر وړاندې کا کیدې شي زما سینه واوري هغه ویل نه ما 2000 ور باندې ټری وکړه خو دې سینه وانه غسه سوجدا معصوم دې انتظار کوم بیبي امینا او اذا پاسې دلما چې دې معصوم کې څه صفات شته دي د عربو کې یو دستور داو چې هغه با معصوم پیدا شو نو هغه به فورا چې کوم دی یو غلط رسم او رواج هغه به کولو عربو کې هغه رسم او رواج د باز زنانو نشوي بی بی امینه ورته وی چې چا داسې عمل کړي زما د بچی په پیدا کېدو باندې کچا داسې رسم کړي نو هغه ځان ښکارا کی یو وینځ هغه ول ما دا عمل کړي بی بی امینه आवाज کې اے ام ایمن زما د عبد الله سے ما سره یو چیلې او داغي دو غړي پاتې دي زما دا یو چیلې والا او دا بهر علالکا چې الله قبول کی او زما د مرور بچی زړه الله په خلا کی ما سره دا مرور دی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په ولادت با سعادت کې خلاف سنت عمل نه برداشت کولو وای ما صدقه وکړو د صدقې نه بعد نبی پاک صلی الله علیه وسلم زما سینه واغستلا ټول وای الحمدلله بیبي امینه فرمایي یو ورځ صوبی راغلا ما ته وای اے بیبي امینی نن د ماشوم و مورز دا ابو طالب صاحب عبد المطلب صاحب حارث عباس ټول خلق ته اعلان کړی دی په مکه مکرمه کې لوی خیرات روان دی اے بیبي امینی زمون عادت داد چې د نن ورځې معصوم نبی خت اخلو داغي په خوشالۍ کې داغي ختنه او سنت ګری کو بیبي امینه ورته وی زما دی پر رب ذوالجلال قسم وی اے صوبیا چې ما اوس پورې د خپل بچی شرمګالی دلی نه دا بیا ورته او فرمایل زما دې پر رب ذوالجلال قسم وی چې ما اوس پورې د خپل بچی او دسماته لیدل نه دی وسوبیا کستا طاقت وی زما بچی وګورا بیبي صوبیا راغللا کله چې یو لنګ کول او کړو او چت کوتینا د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په بدن مبارک باندې الله رب العالمین او یا نور جامع خوري کړلې چې کله به یو او چت ول او یا په پات کېدلې دا خبره عبد المطلب صاحب تلاړ عبد المطلب صاحب راغی زنانه یو طرف تکړلی عبد المطلب صاحب ځان ترانیز دی کو لکه سړی چې ګډ سړی سره خبرې کوي ورته وې اے زما بچوړیا اے د عبد الله صاحب لختی جیګرا اے د بیبي امینه د زړه قرار ستا ختنه کوما
د تمام ماشومانو په مورز باندې ختنه کی وای چې کله عبدالمطلب صاحب لنګ مبارک اوچت کړلو په نظر باندې رات چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت ضرورت نه لري د الله رب العالمین د خوانه انتظام الله کړي بس دی ګنا خوراکونه سرته ورسېدل او عبدالمطلب سے واپس راغی خلقو ته ویل مبارک مشا زما د بچی سنتګری شوه دا الحمدلله غ سنت ته چې شوه دا الله رب العالمین تنظیم برابر کړي نبی پاک صلی الله علیه وسلم صوبیه چې دا आवाज اوریدو ډیره خوشاله شو وی بیبي امینه ته وی چې ماشومان په مورز باندې زنانه لامبي په ګرمو تړمو اوبو سره داغي بدن برابرې صوبیه په منډه لاړه ورته وی ستاسو خانه ده بیبي امینه چې دا ماشوم موږ نن لامبولې بیبي امینه ورته وی اے صوبیه نن و مورز دا او زما دی د بیت الله پر باندې قسم وی و مورز دا چې زما بچی نن سار وختي الله رب العالمین فرشتو په ذریعہ باندې اسمان ته وغختلو په اسمان کې الله رب العالمین زما د بچی الته ما ادا کړی دا